د دې ماشوم د جذبې قدر کول ولې نشته؟ د دې ماشوم سباني ژوند ته کتل ولې نشته؟ د ده خوبونو کې نقشې د محل ولې نشته؟ وخت سلامي د ده د خیال په درشل ولې نشته؟ دا ګوره جي دا عرفان حسین دی ماشوم او دا غریب معذوره دی او دی تقریبا د غره سکول ته راځي تقریبا 15 کیلومتره 3 کیلومتره دی دا سفر چې کوم دی دا په دې پوخ روډ باندې په دې تارکولو باندې دی خپل ځان راکاږي او چې کله په مخ ستړی شي نو بیا په شا ځي ډېر غټ تکلیف دی ورته. نو ما دا الفلق خیریه بنسټ دی الله پاک بس زه به دا ووایم چې دا د انسان په جامه کې فرښتې دي او ما هغې ته دا درخواست وکړو دا سوال مې ورته وکړو نو هغه الله پاک قبول او منظور کو او نن ما ته نیازت میر صاحب او نیازت میر صاحب دغه ملګري دا راغلي دي او دې ماشوم ته د خپل وس مطابق چې څه دی هغه هغه یې کړي دي. دا چیر دی که دا کیمره ګوري نو دا هغه چیر دی چې دا ماشوم به پکې انشاءالله خپل سبق ته ځي راځي خپل سکول ته دعاګانې به ورته کوي. دا زمونږ ورور دی یوسف ابو یوسف دا اتیا کړي دا ورته هغه په خیرات کړی دی. الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي او الله دې ابو یوسف ته دومره طاقت ورکړي چې هغه د دې نه سیوا امدادونه خلکو سره وکړي. ډېره مننه کومه ډېره مهرباني. باقي پروګرام به انشاءالله دغه کوو ښه راشه بچې دې کې کښېنه دې کې کښېنه شاباش بچه شاباش زواچه شاباش منفقی کې ده ښه بچې. دا ګوره جي دا ماشوم پکې ډېر خوشحال دی. وخانده بچیا ډېر ښه بچې مبارک شه بچې مبارک شه. او دا سامان که دا کیمره ویني نو دا ماشاءالله دا سامان دی یو آیټم والا دا سامان دی څه ګرم بنینونه دي او څه وردیانې دي او څه بوټان موټان دي جرابې کپړې دي او دا دستاني دي موږ ته دستاني م وایو ګلوز هم ورته انګلیش کې وایو. دا د ساړه دپاره دا جرابي مرابي ماشاءالله دغه کوټ دی که دا ویني کیمره نو ماشاءالله ډېر ښه ډېر زبردست. الله دې ابو یوسف ورور دا کړی دی دا ابو یوسف ته دې الله پاک جنتونه ورکړي او بچې دا ګوره ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه ورکړئ چې دا نور نیازت میر صاحب لګیا دی او خپل هغه دغه کوي ورسره محنت کوي دا بوټان شاباس شاباس ډېر دا جوړه واه 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 ډېر ښه بچې ډېر وګوره شاباس بچې دعاګانې ورته کوه ښه بچې دعاګانې کوه بچې ښه وګوره شاته یو دعاګانې کوه بچې ښه ابو یوسف ورته هم کوه دې وروڼو ته هم کوه مونږ ته هم کوه ښه بچې ښه ماشاءالله ماشاءالله الله دې دا خیرات قبول کړي. یوه دعا په اجتماعي وکړو الله دې دا خیرات قبول کړي الله دې تاسو ته راتګ چې دې قبول او منظور کړي الله دې ماشوم ته دا بختور کړي. ډېره مننه چې مهرباني دي. اوس تاسو کښېنئ چې زه سره یو څو هغه من غوښتي دي. د داسې خلکو حوصله پکار ده د داسې خلکو حوصله پکار ده چې مجبوري د خپل وجود نه مني چې پکې نه وي د دې خلکو عیسا منظر د دې وطن بهبود نه مني. السلام علیکم مینوالو. نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېر فخر کومه چې ژوند صرف شاعري کول صرف نظمونه صرف غزلې صرف خوندونه نشي او تماشې نه دي. د ژوند چې څه مقاصد دي چې څه حقیقت دی هغه به مخې ته ږدو نو ولې به دا ژوند تېرېږي. انسان چې پیدا دی نو انسان د انسان خدمت ته پیدا دی او په ټولو کې غټ عبادت دا د انسان خدمت کول دی او بیا چې په انسانانو کې داسې انسان وي چې هغه کمزوری وي معذوره وي مجبوره وي او هغه د خپل وجود حصو کې هغه کمی وي نو د هغه انسان دلجویي کول د هغه حوصله کول هغه ته داد ورکول او هغه سره امداد کول دا په موږ باندې فرض دي. زه د خپل چینل د خپل طرف نه د الفلق خیریه بنسټ چې ماشاءالله ډېرې غټې غټې ادارې په دې ملک کې شته ډېرې غټې غټې ادارې دي چې هغه چلي
او هغې سره ډونیشن کېږي، هغې سره فنډینګ کېږي. خو زه به دې ملګرو ته حاجي نعمت الله صاحب ته، نیازت میر صاحب ته، ظاهر خان دی په انګلینډ کې، او ابو یوسف صاحب دی، دا عصمت صاحب دی، زه به دوی ته دا یو خو به دا ورته وایم چې تاسو ډېر ډېر مبارک شه، تاسو چې کوم هغه مقصد دی د زندګۍ هغه تاسو وګټو. مونږ هسې خبرې کوو، جنت تاسو واخیستو، مونږ ته هم پکې هغه یو مرله دوه مرلې ځای هم نه دی پرېښی چې مونږ در شو. ماشاءالله زه د الفالق خیریه بنسټ ډېر مشکور یم، ډېره مننه کوم چې زما په یو ټلیفون، زما په یو ریکویسټ، زما په یو درخواست باندې هغه یې راغلل او دې ماشوم سره دا دلته نه زمونږ کلي ته تقریبا 3 کیلومیټر سفر دی، دی په دې ګوډو باندې او په دې لاسونو باندې دی ځي او دی هغلته سبق تعلیم حاصلوي. نو دې ملګرو ته ما ریکویسټ وکړو، درخواست مې وکړو هغې سره د الله خو چې په هغه سترګو په رب کې هر څه وکړل. دا چیر دا کورسۍ د ماشوم ته راغله، جامې، پیزار او کوټ، جرابې، دستانې وغیره چې څه د لوازمات دي سره د ضرورت هغه چې دی څه وسو. ماشاءالله حاجي صاحب تاسو ډېره مننه، نیازت میر صاحب ډېره مننه، جي ظاهر خان ډېره مننه کوم چې زما په یو ټلیفون کال باندې تاسو دا خدمت صاحب ته ورسوو، ډېره مننه کوم جي. د الفلق د سوري لاندې یتیمان رنځوران، د الفلق د سوري لاندې یتیمان رنځوران چې په مړه ګېډه اوده شي د جنت جوړوي. دغه ملګري چې په یو اواز تمبو ته راځي، دغه ملګري چې په یو اواز تمبو ته راځي، دغه ملګري د هر ژوند نه حقیقت جوړوي. دا چې امداد کوي په سر د یتیم لاس راکاږي، دا چې امداد کوي په سر د یتیم لاس راکاږي، که په وطن کې نه وي زړه کې شریعت جوړوي. راځئ چې دی سره کومک وکړو، لاسونه ورکړو، راځئ چې دی سره کومک وکړو، لاسونه ورکړو. څوک چې د لوږې د دوزخ نه هم جنت جوړ شي. ډېره مننه کوم جي. زه دا امید لرم چې زما دا خبرې ستاسو دا محنت دا حرکت داسې به ډېر وروڼه زموږ وي چې هغوی دا پروګرام وګوري او په زړه کې به یې راشي او هغوی به د سره امداد وکړي. د ده نه علاوه چې کوم نور داسې خلک دي چې هغو سره امداد وکړي. دا زموږ یو قلمي جهاد دی، یو مشن دی، انشاءالله موږ هم د سره په دې کې شامل یو. جي صاحب ډېره مننه کوم جي. بشیر ستا نوم؟ عرفان حسین. سین کې سبق کې پیلي کې ښه بچې دې باندې خوشحالي سبق ته وزیر راځي، دعاګانې ورته کوي. ښه ډېره مننه جي، ډېره مننه. مینهوالو همدغه خدمت دی. زه دې نورو ملګرو ته هم وایم چې څوک صاحب استطاعت دي، که په بهر دي که دلته دي، چې داسې وکړي د ژوند مزه والي، روحاني خوشحالي ورته حاصله شي. زه دا وایم چې زموږ سره په دې کې سیالو کې سیال شي، راشي. داسې خلک چې کوم دی هغه اوچت دي. دا خو بغیر ډیګرۍ وکیلان دي، دا خو بغیر ډیګرۍ افسران دي، دا خو بغیر ډیګرۍ استادان دي. ځکه چې دوی د خپل علم دپاره، خپل مکتب دپاره چې کوم محنت کوي، نو په هغې به زه یو دوه درې شیونه یو نظم وړاندې کوم چې ما لیکلی دی ماشوم ته. وایي زما سحر زما د نوي ژوند تنویر هم دی، زما سحر زما د نوي ژوند تنویر هم دی، زما د ژوند د پرمختګ سوچه تصویر هم دی، د دې وطن بنیاد هم دی او تعمیر هم دی، د سباني عهد د علم د کور پیر هم دی، زما د هر مشر میراث دی، جاګیر هم دی، زما د ژوند د ګټې راز دی، کشمیر هم دی، د ستړي ژوند د خوبولې شپې تعبیر هم دی، زما اقبال زما ډاکټر عبدالقدیر هم دی. د علم زور دی راولي د زړه په زور رواني، د علم زور دی راولي د زړه په زور رواني، څه په معذوره خپو د ځوانو جذبو شور رواني، ځان پسې خپې راکاږي زی د ژوند په لور رواني، په حقیقت کې ته د هر انسان پیغور رواني. د دې ماشوم د جذبې قدر کول ولې نشته؟ د دې ماشوم د جذبې قدر کول ولې نشته؟ د دې ماشوم سباني ژوند ته کتل ولې نشته؟ د ده خوبونو کې نقشې د محل ولې نشته؟ وخت سلامي د ده د خیال په درشل ولې نشته؟ پکار خو دا ده چې د علم د رڼا مشران که هېڅ هم نه وي دې ماشوم ته تسلي خو ورکړي. پکار خو دا ده چې د هر یو امتحان نه بغیر د دغه ګډو خپو د تلو راتلو ډګري خو ورکړي. ګنې نو ده سره خو دغه تاویل هم کیدی شي،
ګنې نو د سره خو دغه تاویل هم کیدی شي چې زه مکتب ته ځکه نه ځمه چې خپې نه لرم. ګنې نو دې ماشوم ته دا بهانه هم صحیح ده چې نن ساړه دی او ګرمي ده او جامې نه لرم. خو نه، د هرې مجبورۍ او معذورۍ د پاسه خو نه د هرې مجبورۍ او معذورۍ د پاسه واړه لاسونه ږدي، سینه کېږدي او سکول ته راځي. تورو موټرو کې د خلکو سره ویني زامن، په زړه کې لویه حوصله کېږدي او سکول ته راځي. که دی سبا د ژوند معمار نه شو نو څه به کېږي؟ که دا بچی د وخت سالار نه شو نو څه به کېږي؟ که دی اعزاز د مور او پلار نه شو نو څه به کېږي؟ دی که د دې خاورې په کار نه شو څه به کېږي؟ راځئ چې دته حوصله ورکړو چې ځوان ترې جوړ کړو. راځئ چې مینه ورکړو، ګران یې کړو، مرجان ترې جوړ کړو. لږه خواري غواړي د دې وطن پاسبان ترې جوړ کړو، او دا ممکن دی چې د دې خاورې سلطان ترې جوړ کړو. په دې زلمي کې د لفظونو ګونګی شور پروت دی، دغه سره وینه کې د ورید سباون اور پروت دی، دغه چې ستړی دی په لویه لاره خور پروت دی. منظره دا زموږ د ټولو په سر خور پروت دی. ډېره مننه کوم چې په آخر کې حاجي صاحب تاسو په یو اواز ماته راغلي یې. دا احسان چونکې زه خو به احسان ځکه نه ګڼم چې دا خو یو ثواب کار تاسو کړی دی، خو زه به دا نیکي بلکل هېره نه کړم. یا زلمیر صاحب ډېره مننه هم کومه جي، الله هم ښه ساته جي. عصمت وروره دا له ظاهر خدای دی، زمونږ هم خدای دی، الله دې ښه ساته، الله دې تاسو دا قدمونه په ډېره غټه نیکۍ کې واچوي. او چې دې ماشوم سره مو څه وکړل بچه دوا ورته کوه، ها دوا ورته کوه. بلکل جي بلکل جي. بنسټ د طرف ته زه د غونډو د الفلم د مینوالو د طرف نه تعالی ډېره زیاته شکر کوم. رب الجلال دې عمر درکړي، الله تعالی دې ښایسته لره. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. عزیز منګه وکړه، تا چې څومره عزت منګه وکړه، ډېر دا مونږ حق دی چې دا به کوو جي. تا سره منګه په دې سبب شامل شو. الله دې د عمر خاوند کړه، الله دې ښایسته لره، الله دې ژوند کې برکت واچوي، الله دې خوشحاله ښایسته لره. ډېره مننه جي. اخري کې د تاسو ټولو مننه کوم، خو یو ریکویسټ به زه د خپلو ملګرو ته کوم چې بهي ټول ښه صاحب ثروت یئ، ماشاءالله ښه یئ، جیبونو باندې ښه یئ، په کورونو باندې ښه یئ. راوباسئ دا پیسې، دا به کوم ټایم په کار راولئ، دا په حج او په عمرو مه په کار راولئ، دا په خدمتونو په کار راولئ. داسې بچي دي چې دا د تاسو په دې کورسۍ کې سبا روان شي سکول ته، نو انشاءالله الرحمن چې دې ړومبې دې پایې ته حرکت ورکړي، ستاسو جنت هلته ولیکې شو. ډېره مننه جي، مهرباني. السلام علیکم.